د نړۍ تلویزیون لیدونکو ستړي مشئ. نن غواړم د مرګي یا سرعه یا اپیلیپسي مرض په اړه یو څه خبرې وکړم چې دا څه رقم مرض دی، څنګه حمله په شخص راځي او په څه شي تشخیص کیږي. همدارنګه د مرګي مذهبي اړخ په هکله غواړم خبرې وکړم چې دغه معلومات زما همکار صفی الله محمودي د افغانستان نه راټول کړي دي او ځینې مذهبي اړخونه په بیلابیلو مذهبونو کې په برټش میډیکل جورنال کې هم راغلي دي چې ما هغه تاسو ته دلته خلاصه کړي دي. مرګي یا سرعه یو مرضي حالت دی چې په مغزو تاثیر کوي او د دوامداره حملو سبب ګرځي. دغه حملې په مغز کې یو برقي فعالیتونه دي چې په موقت ډول د ناروغ پر رویه باندې اغیزه کوي. مرګي کولای شي چې په هر عمر کې شروع شي، مثلا په ماشومتوب کې او یا هغه کسانو کې چې عمر د شپېتو نه هم اوښتی شروع کیږي، او کېدای شي دا په ټول عمر کې موجود وي یا کېدای شي مریض ورسره ښه شي. مرګي دغسې یوه حمله ده چې په وجود باندې لړزیدل راځي او یو ناکنټرولیدونکي حالت په مریض باندې راځي چې شخص خپل عادي توازن د لاسه ورکوي او همدغه پوهاوی د لاسه ورکوي او په هر ځای کې چې وي هلته راغورځېږي، وجود یې شخ کېږي او د حملې په مهال ناروغ ته یو عجیب احساس پیدا کېږي او د پښو او بازوګانو د ستن کېدلو حالت ورته پیدا کېږي چې دا ټول حالتونه وخت چې حمله ختم شي دا د ناروغ هیر شوي او پس د حملې نه یو شدید سردردي یا میګرین پیدا کېږي. یوازې ډاکټر کولی شي چې په دې اړه چې تشخیص کړي چې آیا دغه شخص مرګي لري که نه. مخصوص معاینې چې الکتروانسفالوګرام نومیږي په هغې وسیله دا تشخیص کړي او چې کله څو حملې راشي نو لا ډاکټر پوه شي چې دغه مرض اپیلیپسي دی. الکتروانسفالوګرام معاینه هم د ناروغ په لیدنه کې د یو ماهر ډاکټر یا د مسلکي ډاکټر لخوا مسلکي شخص لخوا باید وشي او اکثرا داروګان د 80% د حملو په کمولو کې مرسته کوي. داروګان اکثرا انټي اپیلیپټیک ډرګ یا داروګان د 80% د حملو په کنټرول کې ناروغ سره مرسته کوي. د مرګي په اړه وطن کې داسې نظریات موجود دي چې خلک په مختلفو سیمو کې مختلف نظریات لري. مثلا کله پیریانو سره تړي او سره مثلا وایي چې د مرګي یا پیریانو راتګ یوازینی لارې د سورة الناس یا سورة الفلق لوستل دي. بعضې خلک وایي چې د مرګي اخته شخص په مغزو کې چینجی شوی دی او کله چې دا چینجی خوريږي نو دا د حملې سبب ګرځيږي او هغه شخص بهوشه کیږي. او یا بعضی خلک وایي چې مثلا زه په جبهه کې وم، په قبر کې مې کمین نیولې و، هغه شپه ډېرې ډارېدلې وم او پس د هغې نه ماته دغسې حملې را پیدا شوي دي. او بعضی خلک وایي چې مرګي خپله د پیریانو بچي دي چې یو شخص باندې راځي کینی. او همدارنګه موږ مسلمانان د عقیده لرو چې په قرآن کې د جن ذکر شوی دی چې یعنی الله تعالی خپل عبادت لپاره دا پیدا کړی دي. او په 12مه پیړۍ کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې په انسان باندې د پیریانو راتګ داسې دی لکه د شهوات، عشق او خواهشاتو له وجې په انسان باندې راځي او کله چې دغه تکلیف په پیریانو باندې لګیږي نو په دې باندې حمله، یعنی کله چې پیریان ته تکلیف ورشي نو دغه پیریان تکلیف بیرته په انسان باندې راځي او کله دغه پیریان ډیر ظالم هم کېدای شي. همدارنګه د ډیرو احادیثو په واسطه بعض خلکو دا ثابت کړي دي چې پیریان او مرګي فرق لري. د برتانی اپیلیپسي اتحادیه یا د مرګي اتحادیه لیکي چې په اکثرو مذهبي ټولنو کې دغه د اپیلیپسي په اړه داسې نظر دی چې دغه پیریان دي یا جن دی. مثلا په عیسویت کې دا نظریه ده چې د شخص په وجود کې شیطانی روح ننوتې ده او دوی به په منځنۍ پیړۍ کې دغه ناروغه شخص دومره شکنجه ورکوله چې حتی کله به یې د مرګ سبب هم ګرځېدله. او یا سیکان دا عقیده لري چې دوی په تیر شوي ژوند کې کوم ناوړه عمل ترسره کړی دی او په دې ژوند کې ورته سزا
سزا ورکول کیږي. همدارنګه هندوان دا عقیده لري چې دا کارما ده یا د دوی هغه د ناوړه عمل نتیجه ده یا سزا ده چې دوی ګوري یا اپیلیپسي باندې اخته شوي دي. اکثرا پاکستانیان چې په برتانیا کې اوسېږي د ډاکټر نه د اپیلیپسي لپاره درمل نه اخلي، د خپل پیر او مرشد نه ځي تعویذونه اخلي او خلک وایي چې دا د شکر یا د زړه ناروغۍ غوندې نه ده، بلکې دا یو حالت دی چې د خدای د طرف نه په مونږه دی. ما خپل څو وارې چې ترجمانی کوله، یو افغان مولا و چې زوی اپیلیپسي لرو، 9 کلن زوی و او د ورته دارونه ورکول، ځکه ویلې دا د خدای د طرفه دغسې حالت پې راغلی دی. نو بیا هغه ماشوم دولت دی واخیستو، یعنی بل چاته فرزندي ورکو، ځکه پلار او مور ورته دارونه ورکوله. او همدارنګه ډېر دغه مهاجر هلکان چې نوي راغلي دي دوی کې هم کوم چې اپیلیپسي لري یا ضعف شي یا ولویږي، نو دوی څوک نه پرېږدي خواته او نور دوستان چې دي را لګیا شي په دوی باندې صورتونه وایي دا پیریان لري. او خو کله چې تشخیص وشي نو ډاکټران دی اپیلیپسي تشخیصوي. د پیریانو په هکله راغلي دي چې پیریان یا جنیات هغه ژوندي موجودات دي چې په سترګو نه ښکاري، او الله تعالی په قرآن کې هم فرمایلی دي چې ما جنیات او انسانان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. نو څنګه چې قرآن زموږ کتاب دی او موږ په ایمان راوړی دی، مقصد دې باندې مسلمانان عقیده لري چې جنیات موجود وي او مرګي سره فرق کوي. او خلک وایي چې پیریان خبرې کوي، خوږې کیسې کوي، مرکې کوي، او بعض انسانان دي چې په بله ژبه روان غږیږي او عیبونه او رازونه وایي، دا راتلونکي په هکله خبرې کوي. او مرګیان دا خاصیت نه لري، خو مثلا په دې ټکنالوژي وخت کې چې په خلکو پیریان راځي او دوی په بله ژبه یو دم خبرې کوي، نو څنګه تر اوسه پورې چا ویډیو نه ده ډکه کړې، نه پوهېږم.